ग्रान मीना वालो आवरीदुनको दा बयान बा ताज़ा मा प चैनल राबिया नास की मिलावीगी द बाकी बयानुनो आवरीदो द पारा जमा चैनल उगोरे और सब्सक्राइब कई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल मौलाना एहसानुल्लाह हसीन जरूर सब्सक्राइब करें। तो बिल्लाहि रब्बन वबिल इस्लाम दीनन वबिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी कलामिहिल मजीद। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद मा फी इल्मिका सलातन व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूल अल्लाह अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या इमाम अल मुत्तकीन। जमात दीन इस्लाम इज्जतमंदो मोमिनान मुसलमानान रणो द अल्लाह जल्ल जलालहू बंदगानो द नबी पाक साहिब लौलाक महबूब करीम व बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियानो आशिकानो पतंगानो गुलामानो लरियो निज़देना रागली द्रनो मिलमनो मौला करीम जल्ल जलालहू मुसर ज़मान द्वार जिहान खुशाले नसीब का। अल्हम्दुलिल्लाह यौजल बिया द जुमए मुबारक के उरस अल्लाह मुंगो तासु त नसीब करला कदे जुन तो गोरेनो दे जुन के मुस्तगजूर निश्ते दे स्तरगे से आड़े आड़े मसे जुमे उरस दा यकीन पर खुदे को तुम्हें या यो रज़ की तेरे से या दो रज़ तेरे से द दुनिया दे मोहब्बत द दुनिया दे मंड तुरलो जमुंग दा जुन दिर परेशान करे दे। तो अल्लाह जल्ल जलालहू मुझे
هغه لوی ورځ چې د خدای جل جلاله ذات ته د مخامخ کېدو ده هغه ورځ مو دې الله نه خرابوي. کوم دې پوری شي د انسان دنیا ته دراتلو کوم مقصد دی. اصل کی ما سلسلہ دا قید و جہان دے بیبیان و دا امہات المؤمنین شروع کردے دا محرم الحرام ہم پکی راغے او ما متعلم نو کړي د خپل مور ابي د زندګۍ نو ما ویل راشنن با د انسان په دې ژوند باندې څو خبرې وکړو بل جمیله الله مقبرابر کې بیا باغ خپل سلسله آغاز کوو کوم دې چې پاتې شوی دا د انسان دنیا ته دراتلو څه مقصد دی؟ اللہ جل جلالہ فرمائے چې ما انسانانو پیریان ندی پیدا کری الا لیعبدون سوا د پاره د دې چې د ما د پاره د عبادت پیدا کړی دي. د انسان د پیدائش مقصد دی عبادت کول. د عبادت بیا خپل رنگ دی. التحیات للہ والصلوات والطیبات عبادت مالی هم شته او عبادت بدنی هم شته دي. بعض عبادت داسې ني چې داغي کې د انسان د وجود تکلیف نه وي صرف پیسو سره تعلق وي پاغه عبادت کیږي لکه خیرات کول صدقه کول خوار او غریب خیال ساتل مجاہد لا پیسہ ور کول عالم لا پیسہ ور کول کتابونه خستل جماعت جوړول مدرسه جوړول دا ټول صدقات دي. دا ځان له عبادت دی او بل داسې عبادت دي چې هغه کې د انسان یو روپۍ نه لګي. خو خیر تاسو په دې موز د جمعې په دې مانځ تاسو بیا هم څه پیسې لګي ولې چې ډېر ملګری بل ځای نه راځي نو پیدل خو نه راځي خامخا به پیسې لګي. نو دغه پیسې لګول دا د الله محبت ته نو هغه عبادت ته چې دا موږ کې دا ځان له عبادت ته اسماء تا چې حرم شریف ته زو مکه معظمه ته زو زمونږ 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپۍ لګي او چې د حرم شریف په خوا کې په گاون کې اوسې کې 15 منټه کې حرم شریف ترا دي چې دغه خلک څومره بختور دي چې پیدام د حرم شریف په خوا کې شي ها او بیا راځي هغه ماته او نصر را یاد شي څوک کې دن په سړاند شو خبره پويږي څوک د ځان نه بلوي شي خوب راځي دا د عجم خلو چې دی دا د کعبه او د قید جهان د گنبد حجرات دیدن په سړاند شو زم په دې ناس ډله کې بداسه سړې وینا چې دا غبدا ارمان نیوي چې یا الله بلکې دا هر سړي بدا ارمان شي خدای هغه ورځ بکلوي چې استاد کعبه نه توشم او استاد محبوب روزه ته سلام وکم روزانه دا یقین تاسو په خو دې کې چې دې کې به ورځ نه قضا کیږي دا بس تاسو روزانه ارمان وي دا د هر مؤمن مسلمان ارمان دی. نو دغه سفر بغیر پیسو کیږي نه او چې د چا پکې نصیب شوی وي او بل عجیب خبره دا ده چې کوم حرم شریف ته نږدې دي
تو پاغی باندې د حج قربانی نشتا پاغی باندې د حج مونږ دې د نه لاړ څو پیسې مولګو اته باندې قربانی بیا واجب شي نو په حج تمتع کې قربانی نو په حج افراد کې قربانی نشته ده نو هغه ته نور مساله ده بهر کې الله جل جلاله دی زمونږ استاد هر عمل کاغه مالی دی او کبدنی دی دا د الہ العالمین په خپل بارگاہ ربوبیت کی قبول او منظور کی خو چې کله انسان عبادت کوي د مدینه منورې جانان جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دربار تے جبریل علیہ السلام راضی محبوبہ مل احسان محبوبہ احسان ستوائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك داس عبادت کوا چی کلستا عبادت سرا نسبت پیدا شو دا عبادت دا اللہ دا پاروی یو انسان تا پسمکا خوراک کے خودل دی خوری خگلو کی پسمکا وطا روٹے کے خودل دی یو سڑی تا قالین غوڑا ول دی باغی درستخان غوڑا ول دی اور دیر خیستا انداز کی اغتا روٹے پیش کول دی روٹے خودوار دی خبرہ پوئی گئے خو انداز ہوئی جدا دے کنا یو دا انسان عزت ورکول دی یو انسان پخیٹا مڑوئے دی یو عبادت کول دی یو دا اللہ خوشحالول دی عبادت یو دا دی عبادت کی چیز ہے عبادت کی چیارا بس گناہ نہ بس شما یو سڑے کار کئی ایرا بس زمان صرف در بیاڑی سرکاری شی بیاڑی میں پا مالک وروڑی خبر آپ کو نشوے او بل سڑے دا سے مزدوری کی چی ارکم مالک ما اوبی نشا غمالا انعام راکی خبر بانے کو نشوے گورے لوگ گاڑی شی کل میدان توجی دا کرکٹ لوگ گاڑی شی دل کسان یا اولسوی دا انعام تولو تا ملاوی گی آواز آنا گئے انعام یو کس تا ملاوی گی یا دو کسانو تا ملاوی گی نو مومنان خطول دا خدای بندگی کئی طول دا الہ العالمین پا حضور کی سجدہ لگئی اور اب فرمائی گو رہے انعام بز سلور کسانو لورکو لیکن خلاص تا سبحان اللہ وائے انعام سلور کسانو تا ملاوی گی خبر آپ ہوئی گئے دا مدینہ منوری جانان فرمائی ان تعبد اللہ دا یو مشہور واقعہ دا ہوئی دا سی زمان استاغون پی او سڑے مانزت ولاڑو قدامات آشی مانزت ادریگو صحیح رکھنے جی قدامات آشی مانزت ادریگو گرمی دا لکہ موت آشی مانزت ادریگو تاستا خپل منز معلوم دے و ما تا خپل منز معلوم دے یو زیکی می منز لکو نو ما مقتدیانو تا مخر آوارو ما خپلا ملکہ دا ما خان دا موز مہو کو چی دا میں درے رکاتو کو کدو میں ہوکو پھر پا خودے کمون تم پتشتا دے ہوئی میں موز خدا کا شانتی خوانی آدم والے سیب دے اللہ سرستا تو دا مشاران ہو بخی امین کو آئے اغبوی امام پسی بخل کو موز کوئی اور دی امام خطا شا چلکہ ما سنو رکاتو کو کدرے موکو
टोलो मुक्तदियान से पता नहीं लगी सही ख्याल दे करना लो चो सड़े पर गाड़ी की नासी ता खुदा वो चीज़ बस बेवन लगे आले अपना गाड़ी से नहीं तो पापा के खूब कमा जब पापा की जी गाड़ी पूछो ड्राइवर पूछा नशिस्वार नहीं पूछे शो ड्राइवर न पके खूब जूता वर की और गाड़ी पे 120 की रवान हुई तो मालूम अदा से चटोल बसर खुरी न सबाग चे मगे तो अल्लाह दा गदान ल पगा मख्तदे और दा वर पसी चे अल्लाह दी से बेर दई गमरा शुरू समले वनेशी मान तो वलाड़ू जी और तरखवा के बल मरगरे वलाड़ दे बेगामी खबर और दे सड़ी दे चाना तबूस बोलू कोई साहिब दा ची शरीयत के रागरी ची तासो पसफ की कल सबुनो तो मानत उतरी के नो जुख तो दे गई कोई पदी वाजी जुख तो दे की मन के पास ये मपरे दे नो ओखो पके स्पक फुटा फासे लादा वही दामन के पास ले तो कम मपरे दे सीधी किसो गुजरेगी नेता तो उदम दा सबुनो पे इंसानानो पे शैतानानो तकसीम का यो सड़े वलाड़ी ख्वा के शैतान या यो सड़े वलाड़ी ख्वा के शैतान लोमन का शैतान लदे नो वर को उस पकी मेल की स्पक फुटा फासे लादा नो यो सड़े वलाड़ी दो पके शैतानान वलाड़ी अजी पकुंती सवाला दी इंसान दे अंतराजी हर में दे पोए कौद कसान याद रे कसान मांजत बलाड़ दी मजनून पर ला रबान दे मजनून रवानो जी चे रवानो तासे दी मन गुजारो दी मखत तीरशु पदियाड़ो सुरत खराब न करो पदे बानी अड़ो शुरुती पे खराब न को अगई चिमुजु को उगर दो सलाम उगर दो मुझे खत्म को नहीं बोलते वही डाले वने ड्यूटी दो तो हम जैसा सड़ी दामन न कारी दो मुंह मांझ तो वो दौड़ दे तो मखित तीरी की पखबरा पोई गए मुन गुजार और पसिरान से लाड़ लुगुलनो रहमान बाबा फरमाई कि मजनून की सादिक रहमान वाई महबूबान सलाम मजनूनत बवी खफज दिलान लिदा बिलाल खफोच बेचरद मुस्तफान लिदा अकायद जिहाना शकान मुजगुजार पर मजनून पसी रवान शुल मजनून दारा तबू आया चुड़ुनवी नजर दिन लगी द का कसदन अमदन दम मखत तीरशवी और कदा घटेंती दी ख्याल बल तरफ तो मजनून वतवी तास सकवई वै साहिब मुख मांजत वलाड़ो त दम मखत तीरशवले मजनून वला आवाज वर कई तो खुमान दीज मस्तुम दलेला पमिना ताबज निली देख मसवे दल्ला पमिना तो खुमान दीज मस्तुम दलेला पमिना ताबज निली देख मसवे दल्ला पमिना तासु पर नजर नरात लई दा संग दा अल्लाह तासु दा खुदे सर मिनद चिजमूली दलमाए ईसा अलैहि सलाम फलार बान रवान दे जो साहिब तरौड़ान निश बेचे दा अल्लाह पैगंबरा
और तो खुदे जल्ल जलालू पर दरबार के ढेर निज़दे बंदे, ढेर निज़दे बंदे, अंबिया ढेर निज़दी दी। यार खुदे ते दरख्वास्त के चिमाल लगनती मीना राखी, चिमाल लगनती आवाज रा न गए, माल लक्षान मोहब्बत राखी। मूसा अलैहिस्सलाम खुदे ते दरख्वास्त को मौला करीम अदा सड़े मीना ग्वाड़ी, रब फरमाइल सड़े कमजोरे दे, सड़े वे खुदा खैर लुकनते वाला वर्का द कजूरी द जुड़ी पर मकदार रब फरमाइल बर्दाश्त बन की। या अल्लाह कि सुमरा बर्दाश्त कोली शी अगमरा वर्को से जरा इशार करे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताला जल्ल जलालहू फरमाए ए ज़मा पैगंबरा साफ वजन वाला लगशान मीना वरकला। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो दस्ता दरखास्त मंजूर। ईसा अलैहिस्सलाम समुदबाद काल लस्म्याश बाद या 10 काल बाद राजी वे कतल मगर सड़े दे आसमान तरफ दे मखबूर द करे दे यो आवाज राजी अल्लाह चार अब इखलास रोए अल्लाह 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 अल्लाह। जिक्र के मस्ते जी मस्ते। ईसा अलैहिस्सलाम वाले अस्सलामु अलैकुम अल्लाह अल्लाह है देवर निर्देश ख्वाला वाले लाफ ने उलूम ईसा अलैहिस्सलाम मा अगर पदबाने गरज न लरी अल्लाह अल्लाह मौला करीम जल्ल जलालहू ईसा अलैहिस्सलाम तो वही रालीगी तो खुदे दला से निसीम औजान तरफ से मुतवज्जी के स्थाप वजनी दुमर मीनावर करे दा द बाजार न चाड़ो के चिरोड़ा ते ददन वखबरी कवदे पजानम बुईगी। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अंत अबुदल्लाह दासी इबादत का लकत रब विनी लकत रब मुंगा दासी इबादत को मुंगम न विनो लक मुंगम न विनी खबर पूछवे लक मुंगम मुख न विनो लक मुंगम न विनी। अलील मुर्तदा मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नशात अबूस को सादा महबूब अलैहिस्सलाम हदीस दे अंत अब्दुल्लाह का अन्नका तरा
कअन्नक तराहु दास इबादत का लगा गोया ते चिहागा विनी बिला तशबीह बिला तशबीह बिला तशबीह बिला तमसील बिला मिसाल खबर पोई गए मगा सुड़ीता कि पिशो नास्ते और पदे इंतजार भी कदी पिशो दी खपल वजूद ला हरकत वर्क नो दा मंगत नहीं शी जी आवाज आना गए नो ची दादी मंगत दी कोर तनासवी नो दा पिशो अखवादी खवा गुरी तास खो बकतली कम दा गुरी आवाज आना गए और मगा दे तगुरी जी दी तरफ बाने बदमा द खुराक प्रोग्राम बराबरी की और तो दुमर लुई बादशाह तो वलाड़ी तो दुमर लुई बादशाह तो वलाड़े सात वजू कम तरफ तना तखबल तवज्जो ली तलीटा सवारी खाने द मदीनी मुनव्वरी द जाना नशकान और सुभान अल्लाह अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तपूस की सा महबूब फरमाए कि दास इबादत का वालकत चिरब विनी मादद हदीस पर मरहूम बाने पोएका शेर खुदा व तो फरमाए ज़बदी पिदासी फुई कमा माँ की कलन द मदीनी मुनव्वरी पे जानन ईमान दौड़े ले दे और कलमांद तवलार माँ और सजदी लागले माँ तरागे पूरी द सजदी नसर पोर तकड़े नवी ये तरसो माद अल्लाह दीदार कड़े नवी सावेल हुसन में ख्वाग प्रीदी कतो के माँ बेलड़ जिरान योड़ पलिदू की माँ तावेल माँ बजियात गणी द मालो जाना माँ वेल जयम बंदी पातड़ो के माँ वेल ताता बप कमलार दर असमा तावेल सिरकड़ाए ग्रेवान पलीवनों के मावेल जबदी पर कम कमजे की दूर तावेल तलियम तहजुदूनी मुश्को के मावेल पुलता दसिरात में वार खता दे तावेल दरम बाकड़ मलास पूरी वथो के मावेल माता द शैतान मुकाबलाश्ता तावेल मा तरफ तबख का पसल गो के मावेल माता मावेल माता द शैतान मुकाबलश्ता तावेल मा तरफ तबख का पसल गो के राधे गुरु सुभान अल्लाह वाए जब वालिद मोहतरम से बे खबर है कोला वयो सड़ी तो बच्ची नहर चुनो गला पसे हुआ सब हुआ जी गला पसे हुआ रुंबई शपावा दयो बादशाह को लवारा है चे पंजूस को रवा खुदा यो कोर बुआम करे खबर पोई गए चे पंजूस को रवा दयो सड़े डिर ने तो पखवा बादई कशावी से चवार गए द को शाद ने कंडर शोरू को ता खबर तो समा बार बार करीम दा चे देवाल की त्राड़श सूर्यवश कंडरुश
دنه خبرو شور مراغو د ډیوی رڼام پار تراله خاون لګیا دې بیبي وته وای اے زما خاوندا زما دا بشي پیر لشودا دا وای زمالدار او غریب ته نګورم زتور او سپین ته نګورم د بادشاہ او غدا ته نګورم زرو ګورم زر ته نګورم زخپل او پردي ته نګورم زما بداسي خاون می مال بداسي خاون کوي شي د الله فمن مسوي داسي خاون به مال کې شي د خدای په محبت کې आवाज رانغه الله اکبر. تاسو ما یو خبره کړو که تاسو یاد شي چې د حضور اسلام دربار ته دربار لګیدل حضور مبارک فرمایل اوس به یو سړی راشي اوس دغه په مجلس او سړی راننوځي هغه به جنتی وي اوس به زموږ د مجلس ته جنتی سړی راشي اوس به زموږ د مجلس ته په خبره پوهیږئ متوجه چې کته صحابي راغی لاس کې پانی نیولې وي چارندا مې کړو صحابو ته مبارک دي چې حضور د جنت زیره در کړې دي اور شپته رسول سبحان بیا مجلس او لګیدو بیا د حضور سلام دربار کې اعلان وشو او د مجلس ته یو جنتی سړی راشي صحابه کرام سوچ کو چې نن به څوک راځي چې کته مغه سړی بیا راغی قربان د حضور د علم نشم ورسته رشوا سب على پتر مولا بیا مجلس لگی سوار کونے د مدینی منوری جانان فرمائے اس بدم مجلس دیو جنتی سڑے راشی او مغا سڑے بیارا دا قسمت خلقو چاہتا پوسو کہ چی مکم وزدما خیستا دا او درم سوالو کہ جنت خیستا دے سو سوال شو مکم وزدما خیستا دا کہ مدینہ منورہ خیستا دا کہ جنت خیستا دے شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرمائی ویدری والا زیون خیست دی خود خواهش سبب یو خبر دا وی کسرور کونین پا مکم وزم کیوینو مکم وزم خیست دا او که سروار کنین پا مدینہ کیو سیگی نو بیا مدینہ خیست دا او که سروار کنین پا جنت کیوی نو جنت خیست دے ہر سے پا یار خیست کی بیت اللہ شریف کی درس وش پیت بوتان پراتو چی دا مدینی جانان والا راگے دمرا خیستہ دے چی کائنات کے دا حسن اندازن لگی مدینی تشا مدینہ نیل یسربو خلقو تی نکڑی اگست لیوی خلق میں پا یسرب کی نوسی دل زکا چی دا یسرب دا خورن بخلقو تا بیماری لگے دا لویا تبب لگے دا رنگ رنگ بیماری با لگی دلی دا ہر سڑی با وسداؤ چی کل دا یسرب نوزما چی دا بیماری نبشما کو چی دا نبیانو امامت تشریف روڑلو نو دا یسرب نمدین شوا او دا طول دنیا بیماران دا شفا دا پارا مدینی تروان دی آواز محبت رانگے ہر سخو یار سر دی ہر جی یار سر دی دا یار بغی کی دی دا یار پلمن کی دی جنت خیستہ دے دے دا خودے دے دیدار دے دے کہ دا یار لمن دے پرے خودن اسم نشتا کہ دا حضور لمن دے پرے خودا
نو حسم نشتا دغه صحابي چې درې ورځې مسلسل راغی د پسې شاته یو صحابي ولګېد د پسې شاته یو صحابي ولګېد په خبره متوجه تاسو ها کم صحابي ورپسې ولګېد دی صحابي په شواروس کې یو کرت قرآن مجید ختمو کال 12 میاشتې سیوا د سورزو ناسلور یا پینزو کال 12 میاشتې به رو جواب کال 12 میاشتې به اوس رښتیا رښتیا وایي کمال دې کنه دې ها چې سړی په شواروس کې قرآن لولي نو د میاشتې ډېر ځله قرآن مجید ختمول دي مکمل کال روزي نیول ګران کار دی دا صحابي وایي چې زه ورپسې لاړم نو ما د دې چله کده تا کر راغلم کور کې زموږ خفګان غونټې راغلې دي شپه به تا سره وکړم وای زه خو به چې ماسخوتن کور ته لاړم نو دله چې کله واده وکړو دا چې کوم صحابي ورپسې تلو چې دا د ورځې به یو ځل قرآن مجید لوسته دله یې واده کړو چې واده وکړو شپه تېره شوه د ده مور چې کومه ده د ناوې خواښې دې خپل انګور ته ووایي چې انګورې ولې خاوند جګړه کړې ده دیګه دا ولې ته داسې خفه او پریشان یې په دې باندې پوه خلک پوهېږي دویمه شپه راله بیا ورته خواښې وایي انګورې د خاوند ستا طرف ته توجه ولې نشته هغه وله جواب ورکوي خواښې مورې هغه د الله په محبت کې دومره مست دی دومره په الله مین دی چې تر نن تاریخ زه په بنارسۍ کې ناستم ماته نه ګوري چې زه ورته وګورم رب ځان ته په سجده باندې پروت وي پلار دې نه خبر شلو زید لاس ونیو د جناب محمد رسول الله دربار ته راولي یا رسول الله واده مې ولا کړه پر دې لور مې ولا راوستي دا د تر اوسه پورې لا خدي تخزن دی ویلي حضور وته فرمایل ولې بشه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما خزدا او چې ذکر د خدای د بندګۍ نه فارغ شم حضور فرمایل نه بشه ورته د الله نبی ما زه د الله عظیم پیغمبرم زه بیبیم لرم اولادم لرم او عبادتم کوما نو عقاید و جهان و تو فرمایل چې خیر دې پافته کې یو کارت ختم کوا وې د خدای محبوب دا تور دي خړډي زیاتې دي د ورځې را لکم کې د خدای قرآن برانه پاتې شي روزانه روزه منیسا عقاید و جهان تاجدار حرم تو فرمایل خیر دی د داوود علیہ السلام پر روزو باندې دا سنت ادا کا یو ورځ روزه نیسو یو ورځ کوجه کوا بابا وی خدای څه شو هغه خولي خلک په خدای یقین وکړي تا ته چې کلا د شیو پیاله کې خو دې شي کپ کې خو دې شي د شیو او پاغي کې د سر او بنوي تشو پيو کې جوړه شي وي چوبه پکې نی وي تشو پيو کې او خسته شه دې پکې چولي وي خبره پوي کې تور شه او په مقدار دې پاغي کې خواږه شولي نو چې یو پیاله اوس کې نو بل ته شوق کیږي کنه غلی پاتې شوې کیږي کنه او چې نه پیاله پېوي او 50 پیاله وبوي او پخړې دې په سپیا کوي
او دیوالانو د سپیا کو بل کړي او سره برنګ دیوله پتورو چې اړولې په د خپل ایمان به وایي اوس به دروغ نه وایي دا یو کپ خلاصيږي ماګر یو مرګرو خو زه نه خېما چې وته واچولې وي بس ته بیغه مشه اکور ورته ته بیغه مشه ته دا په مزه مزه سکو مودل کا رزق دی خدا ته رزق نه قرما چې کو هغه باته لاړو د لاړ ته دیوال خوا دې چانه کم ته شو تعالی مشرکی خو دا خو شپ شیخ ورته خسته وکنه دا ورته باندې شیخ وګلګه تا وغون چانه کواله دی وې ډیره خسته وږي په ماسکي پسمه کاټولې کم مش خالص نیوی کم عبادت شي خالص نیوی خالص نه جنوي ها دي سورة اخلاص ولي وي سورة اخلاص ولي وي دا خالص دي فدي کې صرف د خدای د وحدانیت ذکر دی اواز را نه غي فدي کې صرف د الله شان بیان شوی دی قل هو الله احد هو حبيب زمچ الله الصمد الله بنیاز دے لم یلد ولم یولد نہ ددن سوک پیدا جو نہ دیشا نہ پیدا دے ولم یکن له کفوا نشتا دے سیال دا بارا بارے دا حسوک نشتا تو دا خدای وحدہ خالص دے یعنی دبل سیس تذکرہ پاکی نشتا عقائد و جیان فرمائی من غشف علیہ مننا چاچی ملاوٹو کو دا زما امتی نه دے نشي په خوراک کې ملاوت نه مني په عبادت کې به ملاوت څنګه ومني ولا مانځته او غم د سره د چې چا خبره شوتن نیری بلې ها غم د سره د بار مې راښو درونی زمان جل راغلی مزونه زبران را شپ مخانه کی سوګرانا موټر سایکل بونځي زما استا خدای ایمان پاتې شو چې مانځه ترستو ولاړی پیزار دې مخه ته ځان ته شي که پیزار شاته کېدم आवाज رانه گئے په ایمان وای ها تاسو با اکثر کتلی وی اکثر به مکتلی په دې بازه بازینو کې لوټه ته زنجیر چولې لوټه ته سره پارا ها یو سره لګېدلو انګريز پسې وای ایمان باروړي وی بالکل سړی جی پسړی محنت وکړه سړی تیار کړي ایمان وروړو تا چې جمعه د کړه راوته مسلمان پیزار واسو لاس کې ونیو تا انګريز ته دا ولي وای دا جیم دن وروړو نه دا بار کې دا خدای کوته جمعه بار کې دا وای دا دن ولي وړي وای خلک پټي وای خلک واپس ایمان نه راوړل دا ایمان په مامر او چې خلکو نه سپلای پټي دا ایمان په مامر اوړه چې کم ایمان والا سپلای پټي غلا کوي ته ماده ایمان ته برابر ہے هر مې دې پورې ګورا دې ګلورای لاړ دا هغه صحابي سره شپوکړلا دوی مشبوکړلا درې مشبوکړلا سحر روان شلو چې دا کوم صحابي ور پسې تلو دسته د پاره او شپې سبا کولی خلقو کنا چې دې د شپې سره عمل کوي دا صحابيو چې زلاله منو نو بیٹه کې دواړه سملاستو ایمان راغی غونډې تراړو کو دي برستنه کې چې دې د شپې سره کوي او چې سملاستو بس چې زموږ کټونه سم کو نو زه کو زمانځه ته ما مې زه بچا ته ګنټنی آرام پکې ته به خپل موږ کوم نو زمانځه ته لاندې وتم او دې د نر بچي او پینځه ډړای خوب وکوي چې د تهجد ټیم شو یو دم صحابي را پاسې دو تهجد ته ودرېدو وای ما چې خدا تندې زما پر اخو سرمن لاړه ټول په خوبونه دې کوي منځونه زکو مو د جنت زیره په د باندې کیږي
वही पदरेम सहर रात दगा सहाबी वही ची मलगिरी गफकी गमा माँ ची कल न ईमान रोड़ ले दे तरनम तारीख पोरे जमा पर की चाहता बुग़्ज़ो हसद पैदा शवन दे दशा इनामात तपस्वी डलेन इमाम जमाड़ की चतलाल चो बुग़्ज़ो हसद न दे रागले बस दगा अमल दे जमा दम वालिद मोहतरम फरमायल सड़े पगला पसी लाड़ द बादशाह को वहलो खजा खावन तो वही जमा दे दुर्दायो पैगाम दे कि माँ बदीनदार सड़ी लवर के अगम बादशाह मालदार सड़े पिशिखा अलग दीनदार सड़े बसूक नहीं जरा प्लान के सड़े खजी पर की दीनदार सोख दे प्लान के सड़े खजी कसांडी सुकने जी प्लान केम दीनदार दे प्लान केम दीनदार दे प्लान केम दीनदार दे प्लान केम दीनदार दे जरा पदी टूल की बदीनदार सूकी तेरो इदा खुदे तब पता था बादशाह भी खदा से कार दो कमा वही सही दबा दबा पे सोचो कम बादशाह जी को कल कम पे मरकूर तर आ गए खदे तब द्वे मशब बांधे वही उन पदगशपा बांधी दखताशुम उन पदगशपा अगर उस बार नास्ते खावन वता वही प्लान के सड़े दीनदार दे प्लान के दीनदार दे प्लान के दीनदार दे कदार किलो सीधुन को ना फरक पल दीनदार सड़े पेज ने प्लान के दीनदार दे प्लान के खजे खुदा फिका दो कमा मा सहर अजान तो यो गेंट टेम पाती दे जजमद जुमा खुलीला चिसो द टोलो नडुंबे जुमात तहज्जुद लरागे हो मगा बजमा जुमी मगलक बलनुर वरकोमा वक़्त शेख है आवाज आ लगे लड़क के जान सर सोच गई लड़के जान सर सोच गई कि अर्स को जुमा चला अर्स जी आवाज आना है जी अर्स जुमा चला नासी पदा गेंत्री मिंत्री उज्जपल मोबले प्रे हो दो जुमा तेरा मंडा की जुमा तेरा मंडा की वारे गोलाव के जी नवे सड़ो दमू उधर डेरा दत नो खुद दमाओ ता बिलमाल सड़े चिकल गुजारशी करना बिलमाल सड़े दो दे खदमई जमू वाले से खुदे पाक सरस्ताव द मशरान हो बखमीन को आए कोई तो जुमात इमाम से कम देता बिलमाजी पारमान मड़शी वे खला खूबू न क्यों दे जुमात के नेगनाश की न दा बिलमाल सड़े चिप मंजर आवड़ी करना दे खदमई वता आगे चिकम टेम ओ दशार अंदाम उकुलू करीमा तपदी आलमीन में मुज़गरद दे नमी सजद गरद दे वली दरोग माता सर दरोग न वेले की खोयो खबर बजरूर को मां दबाशा को लकंडर लतलुमा अगदुर तमेदान गले करे रे पसैद प्रियुजमा स्ता कोर तर आलमा अगर लखबल दुर्ला गईद गुरम चित स्ता कोर तर गले चितरा लसरा करे दुल्हन जवाब खोदा दे शिमाल खो इबादत ले रागले खुद ले रागले कर वो बादशाह खुदे करना रहीम व करीम खुदे करना आवाज मोहब्बत राना है सजदे ललाड़ो अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला
चिसो करत सुभान रब्बियल आला वल मौला करीम द मखिना हिजाबात लरकला द खुदे दीदार जी द खुदे दीदार मा यलीक़ बिशानिही मा यलीक़ बिशानिही न چې څنګه خوراک بیٹیم ته بل تیار شي او تعالی خوراک خو نظر کوي نو تعالی به هغه مو څنګه خوندر کی چې کوم مس په خپل معیار برابر ني دا ته چې وې شيرا روغ رمټي دویمه پیاله نس کومل کې یو به زما د پارل کې یو ته د روغ زما شوګر دی خروغ رمټ سړي شراب باندې بل شیونس کوي هغه سم پټرول دی یو دې زما شوګر دی زدایم چې وخت د مانځ راشي نارینه سړی دا ویل شي چې زما جامې خرابې دي आवाज رانغه نارینه سړی دا ویل شي چې زما کپڑے خرابې دي دا سونه د خلکو بدل باندې بل ګمان راشي چې د نارینو کپڑے نه خرابې د نارینو کپڑے نه خرابېږي دا عذر زنانه پیش کولی شي خو نارینه نشي پیش کولی پس سجده باندې پروت دی ګلونو سبحان ربی الاعلی سبحان اوس بادشاہ سوچ کړي چې اوس بسر روچت کی اوس بسر روچت کی اوس بسر روچت کی اوس بسر روچت کی هاي هاي نه په عمر څوک مړیږي نه په مال او نه په مینه څوک مړیږي आवाज رانغه په مینه ور څوک مړیږي نه مړیږي رښتیا وایي چې الله موږ تاسو اسباب برابر کې او ته کعبه مبارک ته مخامخ ګوري نو په دیدن به مور شي ورځ بم تیرې کې شپې بم تیرې کې او شرازي بیا بم جاړي چې یا الله دومره خسته وخت 53 کال سرور کونین په مکه معظمه کې تیر کړی دي معصوماله مکه معظمه کې تیر کړی دي الکوانی په مکه معظمه کې تیر کړی دا ځواني په مکه معظمه کې تیر کړی دا 53 کال مکه معظمه کې پاتې شوی دی او چې کله د هجرت په شپه باندې د نبیانو ایمان د مکې نه وته صدیق اکبر فرمایي چې ما حضور په جړا لیدلې ده چې جناب محمد رسول الله جړل وګم کوي چې پر خدا خدای کو جړا پر راشي دغه به کسب وطن قافله د شاوا نور بز سوایم د حق او حقیقت په باب کې مارو لړم سره د نغار کش په د چاوا لور انسان شي نږدې کده انسان سره منصف وایا د مهر کلمه د چاوا دے په سجده باندې پروت دی بادشاہ وته ولاړ دی ګنټه تیر شو او تیر شو یغه د الله په دیدار مشرف شه دی یو شاعر دې کناره لګئی وای زدی د دنیا زدی د دنیا بخل خل باندې وسما کلی دې پیدا ک مولا تبسم رخ کلی بادشاہ ولاړو ډیر شی برباد ولا بادشاہ आवाज وی زلمیا سر را پورته ک داستا څنګه سجدا دا چې ګنټه تیر شو سر نه را پورته کې مانځنه چې سجدې نه سر را پورته کې وی بادشاہ سره راغله به زما یو بچی د رحیمه نامه د طالب پنی کا در کوم وستاد لور د پاره خاوندان پر ډیر رحیمه بل چاله ور کما تنن پيو سجده رحیم ملو شو ما تنن پيو سجده باندې رحیم ملو شلو مولا کریم جل جلاله دې د حاضرین جمع وبخي ګلونو د غرنګ د بندګۍ او مثال قائم کړي
او شاعر وی اے مدعی په دې ستنه باندې دی اور لگا الله دې موږ تاسو د دې بدبختی نه وساتي اے مدعی په دې تنه باندې دی اور لگا چندلی بشنا تسانګ د چینار نشي زم دا بلا څنګه ځواني وي او دا بلا څنګه انسان وي چې دې بخپل رب ته نټیږي او د رب العزال بندگی به نه کوي مولا کریم دې موږ تاسو د خپل بندگی خواږه راکړي دین او دنیا مو دې خدای دواړه خسته کی کور په بار مو دې الله حیا او پردو ساتي زموږ د دې کلی یو عظیم نوجوان امتیاز مرحوم په سعودي عربو کې وفات شوی دی او نن ترې مورز دا وروړلې دي دعا وته چې الله العالمین مغفرت نصیب کړي قبر الله د جنت باغی شو ګرځي په دې کلی دی وطن علاقه کې چې څومره مشران کشران نارینه زنانه وفات شي دي خدای دې ټولو بخي تاسو دې خدای وبخي ما دې خدای وبخي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد